بارو ګورې ته ولاړ د څه لپاره دی خو ګورئ سی ډي او انټيليجنس د ملک څه ته وایي دې ته وایي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړو فوج کشي کړو په کعبه باندې حکم یې کړو چې تاسو مکه ته مزي حج ته دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړه بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي یو الته صدمره تکلیف کوي چې مکه ته زیو د مکه یو سړی راغلو و چې ښا هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه د شپې ورغلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړی دي چې غولي کړی دي سارخ دربانچی چراغ هغه وخت چې دلته ابراهه ته پته ولګی چې زما په کعبه کې چا غول کړی سیډي والے را وخت چې فورن سړی غواړم په 24 غنټو کې سړی را پیدا چې د کړی 24 غنټو کې دلته ثابت سړی او خوړې شي او مړ شي انکوایری دا انټاروګیټ ته انټاروګیشن دی بیا مجسټریټ دی بیا شیشن دی بیا هین دی د خدای په عظیم قهر اخته یې په یو لزم کدي چې په کلی کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګوره په 12 کال کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته یې کني دا د خانانو نوابانو تالی سټو او دا غي ټټوانو خدای په قهر اخته یې 12 کاله یو لزم کا باندې لبړی او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دته دیوانی کیس وای انګريزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه یې خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم په د خزو پرتګ بم خرڅوي او دا کیس بلاړاوي اوس د استاد زمانه د استاد څنګه دي پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زمرشم ماله په قبر کې د ګلونو صادر یو غړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشم اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راواچ دغه غلاخه خلق دی چې خاورې په ورواچي دا ستاسو غړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه دوی دا چل کړي ما ته خو ګوري ستا د قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومال نیولې هلکه دا څه چل دی وې دوړې راځي هیڅ دې قرآن کا ته خو زما یار نو زما د قبر د دوړو نه مستپریز کې دا څه دي کړی دا غوړ غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشاليږي خو په ډېر یا چې سپېره مرشي او ارباب ولا راشي الله قربان ارباب سیبم راغله کور دې د پلارم وران دی چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونم سپېګمې پټي نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم زیاده تعلق کم زیاده هیڅ نشته ټول زبانی جمع خرج دی مولانا روم نن 9.5 کال مخکې ویلي 9.5 کال یارانه زمانہ مثل گل ینارا یاران زمانہ مثل گل ینارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وی د دې زمانه یاران دسی دي لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوزي تک سره سره ګلونه نیولي رنگ ډیر خسته خو چې پټول باغ کې وګرځي بوی به در نشي کبوی کوي تاسو هغه
ډېر غوړ زیړ به یې صاحب او اختر دی مبارک شو ځان باندې سپریم ری کړي یو شکر دی د اختر کې خو زه لږ بچ شوی وم کېږي لار لنډوي لار یو خو چې په لاره رواني دا لاسونه ور جوړې تکړه یې ښه جوړې داسې به دې منجی را منجی یو له مې هغه ورځ وی چې لار لنډوه خونه دې ورانه شه وخت کم دی کټه ګوته دې نیولې ده او منجی را منجی هم زه خضر علیه السلام یم سر لار لنډوه لار فضول وخت مه ضایع کوه فضول مجلس مه کوه اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو ځل دی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جب عادت کوي الله 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 بلم لا سوکشته په دنیا او په آخرت کې پکار راتلو والا بل سوکشته دی وجنا تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې کډیر چالاک د زمانه او د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکی چې دا ختم شي تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا یارانو پوری میں ٹکیو کو دا شیر خود ټول جماعت وائی حافظ نور وائی پوسنو یارانو منازیگا پخلا غلیم تا چی خوگا پیالا دا قندو نکڑی پخلا غلیم تا چی خوگا پیالا دا قندو نکڑی کپ قدر پا قیمت برلے اسمانے صدر لغاری دے لغاری ورطوئی که لاورے ورطوئی صدر لغاری دے دا چٹ چاہی خیدے دا چاکی خیدے وزان خو خیئی کنا چې لږ د بیاخوم کنه دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بېنظیر حج شوی دی که نه دی شوی خدای دې کور ران که ستاسو حج کي تاسو کي تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي حاجي پوکم راځي که نه راځي دا چټ کې لیکلي بېنظیر حج شوی دی که نه شي او بېنظیر حجونه سره څه کار دی خو مفت چانټي ده ویې خوړه وراله تاسو حجونو سره څه کار حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی دا خو حج نه دی دا خو سیل دی شوی دی که نه شي منځنه پټ غوندې ما ته ځان رستو وښایه کړي بمبکوم دی ته په دې خبرو پوهېږم که په قدر په قیمت برلی اسمانی لوی سړی سه وزیر اعظم دی وزیر دی صدر دی پلان خود بینی مکر د خاورو بندی والی بادشاہ د زمانه تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتی که نه پروتی که نه بیچارا عاجز ور بشی تور تملا کرستم غندی د دهر پالوانی کم زمان با مزغ مادریز مریض پریوزی کم زمان با مزغ مادریز مریض پریوزی سو بسور پا اسد عمر تیز روانی دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درست دی دنیا راج کوي سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرد مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرد چی یخلیوی پسنا درب گویانی داد خامی اندیخنا دا کم دلیلا
چې ازغی کرے پتما در ریحان یې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ تب ملد کم کاروان یې قیامت کې چې حساب خلاص شي یو ډله بخي طرف ته جنت ته روانه شي بله به ګس ته دوزخ ته روانه شي نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ تب ملد کم کاروان یې اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روان یم او کخي طرف ته به جنتیانو کې روان تاسو ته خپل انجام پته ده زما عزیزانو دا الله هر کار حیران کن دی عثمانه چې ساوزي دغه بدن دی زما لاسونه وګوره خوځي سترګې خوځي شونډې خوځي ژبه خوځي اوس تخته مې واچي پته مو نه لګي چې څه شی مانه ووتو چې زه به پې خوځېدم پوهېږئ پې تا له څه ووته چې ته به پې خوځېدې دا حیران کن شی دی که نه دی دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې اوبه قات کړې اوبه قات کړې اوس اسلام آباد غوندې ښار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مه ورکوئ او لام به یم په هفته کې یو ځل اوبه نشته د 100 کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې ونیومره اوبه لاندې ځي اوس تاسو وایئ په ایمان خبر هم ته ما خو تاسو ته وایي چې خبر ته ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې ته ملیکو تپوس وکړو ویل من ربک هغه ویل ویل من ربک پرېږده مړه څه رب رب کې یو قپ مړی بني وږی ما تاسو هغه خبر هم نه دا پته هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي انسانی دماغ لري سوچ پکې وي فکر پکې وي نن سبا د لویو لویو خلقو سرونه چې دي هغه د کاڼي ور پورې تړلي دي نو تاسو به زه څه ګرموم یا ځان به څه ګرم عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله وبخ کته بوتلې نشته اوبه دا چا ویلي دي دا قرآن ویلی دی چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي کم قوم نو الله ور سره څه چلو کی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله غ قوم ته د لوګي او د یری لباس ور واغوندي نن ټول پاکستان ته د لوګي لباس ور اغوسته شي آینده نور عذابونو ته تماشا کوي که خدای ته منظوري